انسان کله د رب العالمین مقابله له ودرېږي انسان د قران او سنت دشمنی شروع کوي دې ابلیس د وجنه او د ګناه د وجنه چې الله عز وجل دل څنګه عذابونه تیار کړی دي څنګه جهنم تیار کړی دی او عدت للکافرین فرمایشي دغه د پاره د ګناګار مؤمن بم ورسي یو وخت د پاره هغه ور باندې موږ نظر ورواچو چې هغه کوم ور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زر کاله بل شو یو کیفیت زر کاله به بل شو بل کیفیت زر کاله به بل شو بل کیفیت تک توڑ دی سورہ ملک رب العالمین په تصریح کړی د دومره خطرناک ور دی دغه نه به ویلو اوس موږ په دې ځل کې یره راشي عن قریب نږدې چې د خپل اهل کله وګوري ته به دا ګمان کوي چې د غصې د وجنه په پړق مشبېلېږي قرآن کې الله عز وجل په دې باندې تصریح کړی دا خبره کوي چې هل من مزید چرته اضافه سوي نشته چې به موږ روغ ورځي د انسانانو کې جناتو کې الله عز وجل بخپل پوند په هغه جهنم باندې ورکی دي حدیث کې راځي چې غاربتي الله عز وجل او باسي څنګه پوند کوم چې داغه د شان سره مناسبه اې دی وجه امام قرطبي رحمه الله په تذکرہ کې دا خبره ذکر کړې ده د عمر بن الخطاب هغه قول ذکر کړی دی چې د رب العالمین قهر انتهایی زیاته دور دا ګرمۍ شو بڑاس انتهایی زیاته ویخ او بیخ د جهنم ډیر انتهایی لري د الله نبی فرمایي که د اسمان د سر نه چرته اوس په نه راغورځيږي مازیګر بلند راورسيږي کلونه کلونه مزل بسړې کوي کال مزل بکې لاندې برسيږي نه جهنم لا ستبر زړه کې یره په هغه وخت کې راځي چې د دې گوایا چې دغه شیونه الله عز وجل تیار کړی دی کې د شمه الله ورغ ورځي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي کچرته په سکندونو کې الله عز وجل موږ راوچت کې خو چې یو واره موږ لوي چې لاندې بکته کېږي هیڅ کوم دا برداشت نه کی زړه بشری شي اې دې جهنميانو د امین سوي دي انسانانو خوراک نو کله چې انسان د خپل احتیاج الله عز وجل له پیش کې پسړ کې ير راځي کله چې انسان محبت در رب العالمین سره شروع کې نو به پسړ کې ير راځي کله چې انسان په هغه شیونو باندې نظر واچوي هغه عذابونو باندې دمکینو باندې